إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العلي العظيم. اورنو مؤمنانو، الله تبارک و تعالی په دنیا کې انسانان پیدا کړي دي او د انسانانو د پیدائش سره سم انسانانو ته هدایت هم را لیږلی دی او گمراهی هم را لیږلی ده او بیا انسان ته اختیار ورکړی دی چې د هدایت لار خپلوي او که د گمراهی لار خپلوي. الله پاک په بشریت کې په هر زمانه کې خپل استازي را لیږلی دي او د الله جل وعلا لخوا پیغام د هدایت ورته راوړی دی او د انسان د تاریخ سره سم د انسان لپاره یو دشمن چې شیطان دی هغه هم جفت د انسان سره په گمراه کولو کې د انسان پوره کوششونه کوي، مګر حقیقت دا دی چې هدایت او دلالت دا د الله عز وجل په قدرت کې دی. ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما تاسو ته دعوت او تبلیغ راوړی دی، تاسو ته مې د هدایت لاره راوړې ده، ښه او بد مې در ښوولي دي. نیکۍ چې انسان یې وکړي د انسان لپاره نیکبختي د هغه مې درته ښودلي دي، بدۍ او بدبختي مې درته ښودلې ده، مګر دا چې څوک د حق لاره تعقیبوي او حق د ځان لپاره خوښوي دا د خپل اختیار دی او د الله په قدرت کې دی، او که څوک باطله لاره اختیاروي هغه هم د خپل اختیار دی او د الله عز وجل په اراده اړه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای شیطان هم تاسو ته راغلی دی، شیطان هم نور توانایی او قدرت نه لري چې تاسو دې په زوره ګمراهان کی، تاسو دې په زوره کافران کی، په تاسو دې په زوره ګناهونه وکي. یوازې او یوازې بدې لارې تاسو ته شایسته کوي، ګناهونه تاسو ته شایسته کوي، کفر او دلالت تاسو ته شایسته کوي، نور تاسو خپل اختیار دی. په بل حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای شیطان د انسان په رګو کښې لار لري، شیطان د انسان په رګو کښې داسې تګ و راتګ کوي لکه وینه چې د انسان په وجود کې تګ او راتګ کوي. شیطان د انسان په زړه کې وسوسې اچي، بد کارونه ورته ښایسته کوي. نور شیطان د دې قدرت و توانایي نه لري چې په زوره د یو څوک ګمراه کړي. نو اوس انسان ته پکار ده چې خپل دوست وپېژني او خپل دشمن وپېژني، چې څوک زما دوست دی، څوک زما دشمن دی، څوک ما حق لارې ته بیایي او څوک مې داسې لارې ته بیایي چې په هغه کې د دنیا او آخرت ګټې دي، او څوک مې بدې لارې ته بیایي، څوک مې داسې لارې ته بیایي چې په هغه کې زما د دنیا او د آخرت تاوانونه دي. الله عز وجل فرمایي وَإِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ. و ای انسانانو شیطان ستاسو لپاره دشمن دی. دا د الله جل جلاله وینا ده، ستا د هغه رب وینا ده چې ته یې پیدا کړی، تا ته یې ژوند در کړی دی، تا ته یې بې شمېره نعمتونه در کړي دي، ستا سره حساب و کتاب کوي، او هغه ذات چې تا پناه کوي او هغه ذات چې تا بیرته را ژوندی کوي، ښه او بد ستا د رب په قدرت کې دی. هغه رب تا ته وایي ان شیطان لکم عدو، بېشکه شیطان ستاسو لپاره دشمن دی، فاتخذوه عدوا، تاسو یې هم په دشمنۍ باندې ونیسئ. یو عالم لیکي وای د جاهل لپاره هم څلور علامې دي او د هوښیار لپاره هم څلور علامې دي.
د جاهل څلور علامې دا دي چې کله قهر او غصه ورسي خپل قهر او غصه نه نوشوي بلکې څه چې پتوان واغه کوي. په دې فکر کې نه دی چې غصه نوشول څومره ثواب لري او غصه نه نوشول څومره تاوانونه په دنیا او آخرت دواړو کې لري. دوهمه علامه یې دا ده چې کله د غلطو کارونو سره مخ سي نفس و شیطان یې ورته تشویق کي، دی د نفس و د شیطان ملاتړ کوي وایي اوسئ دي. که نفس و شیطان ورته وویل چې درواغ ووایه دی وایي صحیح دي وایم یې. که نفس و شیطان ورته وویل چې چل و دوکه بازي وکړه دی وایي صحیح دي وایم یې. که نفس و شیطان ورته وویله چې نور ناروا فلمونه وګوره دی وایي صحیح دي. که نفس و شیطان ورته وویل چې غلا و زنا وکړه دی وایي صحیح دي. دا د بې عقل دوهمه علامه ده. او درېیمه علامه یې دا ده چې پر بې ځایه ځایونو باندې مال مصرفوي. مال مصرفول که چیرې پر خپل ځای باندې مصرف سي خو ډېر ښه، او که چیرې خپل ځای نه وي نو بیا مال مصرفول د بې عقل او د جاهل علامه ده. د جاهل دغه علامه زموږ په ټولنه کې خورا زیاته ده. که چیرې یو مسجد چې ډېره سخته اړتیا ولري، د اوارېدو پرشونه نه لري، دروازې نه لري، او په مسجد کې حیوانان وځي و ننوځي، د حفاظت څوک نه لري، په لسهاو انسانان ورته ګوري او دا حالت ویني، بیا هم پیسې پر دغه لاره باندې مصرفول دته تاوان معلومیږي. که چیرې یو غریب او مسکین وویني چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، دته دا تاوان معلومیږي چې هغه مسکین او فقیر سره کومک وکړي. او که چیرې یو اړ انسان وویني د ده سره د زکات مال وي، دا زکات ورکول دته تاوان معلومیږي، بې ځایه پیسې مصرفول ورته معلومیږي. خو که چیرې د واده موضوع سي نو بیا د یوې میلمستیا لپاره په لکونو روپۍ استعمالوي، او حال دا چې هغه هیڅ ځای نه نسي. دغه بې ځایه مال مصرفول دي. دا د جاهل علامه ده. څوک چې داسې کوي کتاب لیکي وایي دا د جاهل او د بې عقل انسان خوی او عادت دی. څلورم علامت د جاهل انسان دا دی چې خپل دوست او دشمن نه سره پیژني. الله د انسان لپاره دوست دی، اسلام د سړي دپاره دوست دی، او شریعت د سړي دوست دی، پیغمبر د سړي دوست دی، او شیطان یې دشمن دی. خو دته چې د شیطان د یو کار وایي دی یې کوي، او چې الله ورته وایي ویې که دی یې نه کوي، چې اسلام ورته وایي ویې که دی یې نه کوي. ځکه دی جاهل دی، بې عقل دی، خپل دوست او دشمن نه پیژني. دوست ټول عمر انسان ته په داسې کارونو باندې امر کوي چې هغه د انسان لپاره ګټه وي، او دشمن ټول عمر و انسان ته په داسې کارونو باندې امر کوي چې هغه د انسان تاوان وي. شیطان چې د کومو کارونو امر ورته کوي دی یې فورین تندي مني. الله چې د کومو کارونو امر ورته کوي، یا د الله په امر اسلام شریعت پیغمبر د کومو کارونو امر ورته کوي دی یې نه کوي. دا د جاهل خوی دی. او د هوښیار لپاره هم څلور خویونه شته. د هوښیار څلور خویونه دا دي چې حلم، زغم، بردوباري لري. کله چې مشکل ورته متوجه سي، د یو مسلمان ورور څخه په تکلیف سي، هغه یې اشتباها په تکلیف کې یا قصدا په تکلیف کې دی زغم وکړي، حوصله وکړي، چوپ پاته سي، جدي عکس العمل ونه ښیي. داسې ونه کړي چې ما ته دې د 1 روپۍ تاوان را رسولی دی چې 10 روپۍ تاوان در ونه رسوم پرېږدي ونه کږدم. دا د جاهل خوی نه کوي، بلکې صبر وکړي، عفو وکړي، مغفرت وکړي. او دوهم خوی ادا دی، دوهم عادت د پوه انسان، دوهم علامه، دوهم نشه د پوه او هوښیار انسان دا ده چې کله نفس او شیطان د یو کار امر ورته کوي دی یې فورین تندي نه مني، بلکې د ځانه سره حساب کوي. شیطان ته دا وایي ته چې دا کار په ما باندې کوې، په دې کې زما ګټه ده که تاوان دی؟ که مې چیرې تاوان وي نو شیطانه او نفس ستا په امر باندې زه دا کار نه کوم. او حال دا چې د شیطان په هر امر او په هر کار کې تاوان وي. د مثال په ډول شیطان و انسان ته وایي ولاړ سه سینما ته، هلته فلم وګورم.
او شریعت دا ورته وایي ته ولاړ سه مسجد ته 2 رکاته نفل وکړه. اوس تاسو دغه 2 کارونه سره پرتله کړئ چې په کم کار کې تاوان دی او په کم کار کې ګټه ده. که یو انسان د شیطان دغه امر ومني سینما ته ولاړ سي حتما به یې پیسې مصرف سوي وي، سینما والا پیسې جن اخلي، د مال تاوان ورورسېدی. کله چې سینما ته ورغلی په سینما کې ناروا فلمونه ولیدل، ګناه پسې ولیکل سول، د آخرت عذاب ورته ولیکل سو، دا یې دوهم تاوان. او کله چې دغه وخت پر ګناه باندې تیر کړي، دغه وخت عبث او بې ځایه تیر سو، هیڅ ګټه یې ونه کړل، دا یې دریم تاوان دی. او کله چې دی سینما ته ولاړې فلم یې وکتې، خلک د ده په دغه تګ باندې خبر سو، خلک په سپکه ورته ګوري، د خلکو په وړاندې حیثیت او عزت ټیټ سو، دا یې څلورم تاوان دی. او که چیرې یو څوک مسجد ته ولاړ سي، د شریعت امر ومني، نو مسجد ته چې دی راسي، مسجد کې د ده څخه هېڅوک پیسې نه غواړي چې ته پیسې راکه بیا راسه مسجد ته نفل وکړه. هغه مال چې ده پر سینما مصرفوي هغه وربچت سو، ورپاتې سو. او کم وخت چې په مسجد کې تیر کړي، نفل و عبادت یې وکړي، د دغه نفل او عبادت په بدله کې ده ته ثواب ولیکل سو، دا یې دوهمه ګټه ده. او کم وخت چې ده پر نفل و پر عبادت باندې تیر کړي، هغه وخت یې بې ځایه تیر نه سو، بلکې د ګټې په لاسته راوړلو باندې یې وخت پر تیر سو. او دا چې دی عابد انسان سو، نیک انسان سو، خلکو د ده عبادت او نیکي ولیدل، د خلکو په وړاندې حیثیت او عزت ډېرېږي، دا یې څلورمه ګټه ده. نو د هوښیار سړي دوهمه علامه دا ده چې نفس و شیطان د هر کار امر ورته وکړي، دی یې نه مني، بلکې دغسې تحلیل پکښې کوي چې ای شیطانه په دې کار کې زما څو ګټې دي، څو مې تاوانونه دي. نو هر کار د شیطان په امر نه کوي، بلکې که یې چیرې ګټه وکوي که تاوان و هېڅکله یې نه کوي. دا د هوښیار سړي دوهمه علامه ده. او درېیمه علامه د هوښیار سړي دا ده چې کله د مال د مصرفولو ځای راسي، نو دی مال په هغه ځای کې مصرفوي چې د دنیا یا د آخرت ګټه وي. که چیرې نه د دنیا ګټه وي نه د آخرت ګټه وي، پر داسې ځای باندې مال مصرفول دا بې ځایه مال مصرفول دي، دا د جاهل علامت دی. هوښیار سړی داسې نه کوي. که چیرې یو سړی راولاړېږي، یوه مېلمستیا چې د نامه لپاره یې کوي، او یا په یو واده کښې په لکونو روپۍ مصرفوي، او دومرې پیسې مصرفوي چې په کومو پیسو باندې ده 500 خورولي دي، په هغه پیسو باندې ده 10,000 انسانان خورولی سوای په ښه ډوډۍ باندې، مګر بیا هم ده د هغه 10,000 خرڅ و 500 نه پورته کړی دي، اسراف یې کړی دي، پیسې یې مصرف کړي دي. نو دغه مال چې ده مصرف کړي دا به نو کمه ګټه وي. ځکه که چیرې دا د ثواب په نیت باندې وي، د خیرات په نیت باندې وي، نو خیرات خو په داسې اسراف باندې نه دی راغلی. نو چې 500 کسو په مصرف باندې 10,000 انسانان مړېږي او ته 500 په خوروې، نو دا خو اسراف دی، دا خو نه دی خیرات. مال یې مصرف سو، ثواب یې ونسو. او خلک چې دی د نامه او د حیثیت غوښتونکي وي، کم کسان چې پر باطله لار باندې روان دي، جاهلان دي، هغه به درته ووایي چې ماشاءالله ډېر ښه. او کم کسان چې پوهان دي، نیکان دي، هغه دته بد وایي، وایي کاشکې داسې نه وای کړي. جاهل انسانان که چیرې د دنیا ټوله جاهل انسانان یو سړي ته بد ووایي، هغه سړی بد نه دی. او که چیرې په ټول مخ د مځکې یو نیک انسان، یو پوه او عالم انسان سړي ته بد ووایي، هغه انسان بد دی. که ته دا کار وکړې، تا ته پوهان نیکان انسانان بد وایي، که څه جاهلان بد نه درته ووایي، جاهلان ښه درته ووایي. ځکه جاهلان خو په دې وجه ښه درته وایي چې ته هم د دوی په مثل یې، ته هم داسې جاهل یې لکه دوی. نو د هوښیار سړي درېیم علامت دا دی چې کله د مال د مصرفولو ځای راسي، نو دی بې ځایه مال نه مصرفوي، بلکې مال پر داسې ځای باندې مصرفوي چې په هغه کې د دنیا یا د آخرت ګټه وي. دا د هوښیار سړي 4 علامتونه دي، او هغه د بې عقل سړي 4 علامتونه دي. خو نیکبخته انسان هغه دی. د هوښیار سړي 4م علامت مې نه کوي بیان،
څلرم علامت یې دا دی چې خپل دوست او دشمن سره پیژني، په دې پوهیږي، پر دې باور وي چې اسلام او د شریعت ټولې لارښوونې زما د دوستۍ پر بنیاد دي او هغه ټول زما د دنیا او د آخرت ګټې پکښې دي، او شیطان زما لپاره دشمن دی او شیطان ما ته ټول هغه کارونه امر کوي چې زما د دنیا او د آخرت تاوانونه پکښې نغښتي دي. دا څلور علامتونه د هوښیار سړي سو. خو نیکبخته انسان هغه انسان دی چې د شیطان د تاوانونو څخه ځان خلاص کی، شیطان په دشمنۍ سره ومني. الله عز وجل و انسانانو ته د تعجب په ډول فرمایي وی افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو. و ای انسانانو تاسو شیطان او د ده اولادونه په دوستانه سره نیسئ، حال دا چې هغه ستاسو د پاره دشمن دی، هغه دشمني در سره کوي، تاسو دوستي ورسره کوئ. دا د تعجب خبره نه ده. الله و انسانانو او خپلو بندګانو ته په تعجبانه ډول فرمایي و ای انسانه ته تعجب وکړه، لږ فکر وکړه، لږ سوچ وکړه. شیطان او د شیطان اولادونه ستا سره دشمني کوي، ته دوستي ورسره کوي. دا ډېره د ناپوهۍ خبره ده. ته په دې کې غور و فکر وکړه څرنګه چې شیطان ستا لپاره دشمن دی، ته هم دشمني ورسره اختیار کړه. ستا دشمني دا ده چې ده ته تاوان ورسوي. تاوان دا دی چې دی د یو کار امر درته وکړي، ته یې ونه کړې. ذکریا علیه السلام ته یو وخت شیطان راغلی. شیطان چې د ذکریا علیه السلام سره مخامخ شو، ذکریا علیه السلام پوښتنه جن وکړل چې ای شیطانه ته څه ډول انسانان دوکه کولی سې، پر کومو انسانانو باندې ته ډېر ښه غښتلی یم؟ شیطان ورته وویل چې انسانان درې ډوله دي. یو ډول هغه معصوم انسانان دي، پاک انسانان دي چې بیخي موږ هغه ته ورځو نه، ورنږدې کېږو لا نه، لکه ته ای ذکریا علیه السلام او نور انبیا علیهم السلام. دا د ګناهونو څخه معصوم دي. د الله دوستان اولیاء انبیا دا د ګناه څخه معصوم دي. معصوم طبیعت یې دی، شیطان بیخي ورنږدې کېږي نه. دا یو ډول انسانان دي. او دوهم ډول هغه انسانان دي چې موږ داسې په ګناهونو او کفریاتو کې غر کړي چې زموږ د ورتګ ضرورت نه وي ورته. دی ګمراه دی، د ده عادت ګرځېدلی دی، خوی یې ګرځېدلی دی، بلکل ضرورت نسته د دې لپاره چې شیطان ورسي دی دوکه کې. ځکه یو عالم د روژې په تحقیق کې لیکلي دي، وایي په روژه کې هغه سرکشه شیطانان تړل کېږي، بیا هم انسانان ګناهونه کوي. دا نو ولې؟ وایي دا ځکه شیطان پر دې توانېدلی وي چې دا ګناه کول د یو انسان لپاره عادت جوړ کړي. کله چې عادت جوړ سو، په روژه کې شیطان نسته مګر د ده عادت دی، ګناه کوي. لکه یو تکیه کلام چې د یو چا وي په خبرو کې یادوي، د ده مقصود نه وي مګر ځینې ویل کېږي. د یو چا یو عمل یا یو کار عادت ګرځېدلی وي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، که د ده فکر وي که نه وي، هغه کار ځینې کېږي. نو شیطان هم دا ګناه کول انسان ته داسې عادت ګرځولی وي، که انسان وغواړي که ونه غواړي، شیطان که ورپام کړي که نه کړي ورپام، دی خود به خود هغه ګناه کوي. نو ذکریا علیه السلام ته شیطان وویل چې دوهم داسې کسان دي چې زموږ د ورتګ ضرورت نسته. او دریم ډول انسانان هغه دي چې د هغو انسانانو څخه موږ ډېر تنګ هم یو. هغه په دې ډول باندې چې موږ یوه ګناه یوه انسان ته ډېره شایسته کړو، ډېر کوششونه پر وکړو، بالاخره هغه ګناه په وکړو، خو کله چې د ده څخه دا مازې ګناه وسي، دی داسې و الله ته توبهګاره سي، و الله ته وژاړي چې الله دا ګناه په ما باندې شیطان وکړه، زه متوجه نه وم، انسان وم، خطا او نسیان را سره وه، یا الله ما ته عفو وکړي. الله چې عفو ورته وکړي نو هغه زموږ خواري ټوله بس ولاړه سي. دا دغسې انسانانو سره موږ ډېر تنګ یو، یا داسې انسانانو سره موږ ډېر تنګ یو چې په میاشتو میاشتو موږ په دوی باندې زورونه وو، یو ګناه ته یې تشویق کوو، اخر کې دی په یا سره جواب راکړي چې یا دا کار زه نه کوم. دغه د انسانانو دشمني ده د شیطان سره. شیطان د یو کار امر درته کوي، ته پر مخ ویې. او الله هم داسې درته فرمایي وایي ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بېشکه شیطان ستاسو لپاره دشمن دی، تاسو هم دشمني ورسره اختیار کړي. د الله دوستان، د الله اولیا، هغو د شیطان دشمني در کړې وه. شیطان چې به هر ډول لومه ورته کښېښول، دوی به هغه لاره پر شیطان باندې تړل
او هیڅ اجازه به یې نه ورکول چې په ده باندې ګناه وکړي. ځکه یو د دوست د خدای یو حکایت راځي چې دی فرمایي وایي ما ته شیطان رالی او راته ویې وویل چې تو خو په دنیا کې ژوند لرې، ضرورتونه لرې، مال ته اړتیا لرې، که مریض سوې په چی شي به د ځان علاج کوې، که وږې سوې په چی شي علاج به کوې، که د مال غرق سو د چی شي علاج به کوې. حرص یې په زړه کې راواچوئ چې مال راټول که او د دنیا مالونه سره یو ځای کوه. که تا ته مشکلات او تکلیفونه په دنیا کې پیښېدل د دې لارې څه به یې ته حلوې. شیطان چې زما په زړه کې حرص او د مال محبت راواچوئ، ما د شیطان دفع وکړل او شیطان ته مې وویل چې ای شیطانه زما حقیقي دوست ما ته داسې وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، نسته هیڅ یو حرکت کوونکی شی په مځکه کې مګر الله رزق ورله ورکوي. شیطانه زما حقیقي دوست الله دی، الله ما ته وعده راکړې ده چې زه هر انسان ته رزق ورله ورکوم. نو ستا دغه درواغ او دغه دوکه زه نه منم چې ته ما ته وایې چې په دنیا کې به د مشکلاتو سره مخ سې، بیا به نو ته خپل مشکلات په څه شي باندې حلوې؟ مال ټول که، حرص په زړه کې واچوه. نو د الله دوست وایي ما د شیطان دفع د دغه چم او د دغه دوکه چې ما ته یې جوړه کړل ما یې په دې آیات سره دفع وکړل. او شیطان بیا دوهم چم دا راته جوړ کړي او راته ویې ویله چې ته خو ډېر اوږد ژوند لرې، هم الله خو رزق دله درکوي مګر ته ګوره څومره ستړی یې، په څه رقم تکلیفجن کور کې اوسېږې، ته به داسې باغ جوړ کړې، داسې کور به جوړ کړې، داسې سرای به جوړ کړې، یو هوسا ژوند به کوې. نو تکلیف ژوند چې وي ولې هوسا ژوند نه کوې؟ څو شپې ژوند دی په هوسایي یې تېر که. صحیح ده الله رزق دله درکوي مګر هوسا ژوند خو ښه دی. په شیطان چې دا لومره راته کښېښول غوښتل یې چې د دې لارې څخه ما ګمراه کړي، د دنیا په اوږدو امیدونو مې عادت کړي لکه زموږ خلک چې عمر یې 10 کاله پاتې وي دی کور د 100 کالو جوړوي، د 200 کالو جوړوي. که د 80 کالو په عمر باندې وي بیا هم د اوږده امیدونه وي، داسې به کوم او داسې به کوم او داسې به کوم. هغه ظاهري عقل چې هم دا تقاضا کوي چې ستا عمر نور خلاص دی. که نو عمر خو د ځوان ده هم نه دی معلوم چې یو آن به وي، که به 1 میاشت وي، که به 1 کال وي، که به 50 کاله وي. وای شیطان چې ما ته اوږده امیدونه په زړه کې راواچول، نو ما چې فکر وکړي چې شیطان مې د دې لارې څه دوکه کوي، دسې مې د شیطان دفع په دې آیات سره وکړه چې الله فرمایي وما تدري نفس بأي ارض تموت. هیڅکله نفس، هیڅکله یو انسان په دې خبر نه دی چې پر کومه مځکه په کومه لحظه او په کوم آن باندې به دی مري. ما شیطان ته وویل چې ای شیطانه زما د ژوند بروسا یو آن لا هم نسته چې زه به یو آن ژونده یم، 1 دقیقه به ژونده یم، که به 1 کال او یا 100 کاله ژونده یم. نو که ته ما ته اوږده امیدونه په زړه کې رااچوې نو ته زما د مرګ ذمهواري واخله چې ته نه مرې، بیا به زه اوږده امیدونه پراخ او لوی پلانونه جوړ کم، پر هغه لاره به روان سم. دا نیک انسان وایي کله چې شیطان د دې لارې څخه بې برخې سو، درېیمه لاره یې دا راته جوړه کړله چې ته داسې وکړه نو دغه یو آن ژوند کوي، که 1 دقیقه ژوند وي، که 1 ساعت ژوند وي، او که په ښه ځای کې ژوند وي، که په بد ځای کې ژوند وي، د الله پاک نعمتونه پر مځکه باندې خورا زیات دي. راسه دغه یو آن یې که 1 دقیقه یې، که 1 میاشت که 1 کال وي، دا خو ښه نعمتونه وخوره، په ښه ناز و نخرو خو ژوند وکړه، په ښه زیب و زینت خو ژوند وکړه. وایي کله چې دا خبره ما ته وکړل ما په دې آیات کریمه باندې د ده دفع وکړل افرأیت ان متعناهم سنین. الله پاک فرمایي وایي آیا ته خبر یې چې ته یو څو کلونه په دنیا کې نه په حاصله کې په ناز و نخرو باندې ژوند وکې، نعمتونه حاصل کې، او بیا دې ستا سره حساب ونیسي چې تا په دنیا کې څنګه ژوند کوه؟ آیا په آخرت کې به بیا د دې محاسبه زما سره نه وي؟ که 1 آن وي، که 1 دقیقه وي، که 1 کال وي، که 20 کلونه وي، که 100 کلونه وي، که زه نه په حاصله کم، په ناز و په نخرو ژوند وکم، په زیب و په زینت ژوند وکم، خو بیا ما ته د آخرت عذابونه سته، د آخرت محاسبه را پسې ده، نو شیطانه زه ستا په قول نه کوم. د دې پسې بیا شیطان بله لومه دا راواچول چې ته ګوره انسان یې، ته پر دا نورو لوړ یې، ته تر دا نورو عزت ډېر لرې، ته تر دا نورو قدر زیات لرې،
دا په طبعي ډول باندې شیطان د هر انسان په زړه کې اچولی دي. د هر انسان څه چې پوښتنه وکړي ورته ښه یې که دی وایه زه درته ډېر ښه یم. نو ولې؟ ول دلیل نو نسته ورسره. وایه زه چیرې ځان پر ده باندې ورکوم، زه تر ده ښه یم. د هر انسان څه چې پوښتنه وکړي هر انسان دا جواب وایي، وایي زه تر بل ښه یم. که چیرې په ښار کې یو ادنا سړی پیدا کړې وایي په دا ښار کې څوک درته بهتر دی، وایي در دې ګرده ښار تر خلکو زه ښه یم. دا د شیطان دوکه ده چې د سړي په زړه کې وراچولې، دا یوه لومه ده. نو دا نیک انسان وایي شیطان ماته د تکبر خودپسندۍ لومه جوړه کړل، ماته یې وویل چې ته تر دا نورو بهتر یې، ته تر دا نورو قدر لرې، تکبر یې په زړه کې راواچوئ. نو وایي ما شیطان ته جواب وله ورکړي او دا مې ورته وویل چې زما حقیقي دوست الله ماته داسې وایي فمنهم شقی و سعید، بعضې د انسانانو څخه نیکبخته دي او بعضې انسانان نیکبخته دي. که زه نیکبخته وم نو زه بهتر یم او که بدبخته وم نو زه تر نورو کمتر یم، پاته یم، قدرمن نه یم. او دا یوازې الله ته علم سته چې څوک نیکبخته دی، څوک شقي دی، څوک سعید دی، څوک نیکبخته دی، څوک بدبخته دی. نیکبخته انسان هغه څوک دی چې الله ته د قبول وړ وي او آخرت ته د قبول وړ وي او دایمي ژوند یې جوړ سي، دا نیکبخته انسان دی. بدبخته انسان هغه دی چې شیطان ځینې خوشحاله وي، الله ځینې ناراضه وي، دوزخ یې ځای وي. نو که زه بدبخته وم نو زه خو نه یم د دې وړ چې زه ځان غټ فرض کم او ځان تر نورو ښه وبولم. نو که هغه سړی چې ما ځان تر هغه ښه باله هغه نیکبخته و زه بدبخته وم، دا خو ما غلطه فیصله کړې ده چې ځان مې پر هغه ښه بللی دی، خو هغه تر ما ښه دی. زه نسم کولی چې ځان پر هغه باندې لوی وګڼم. د شیطان جواب مې په دې وکړي. دا د الله دوست وایي بله لومه شیطان دا راته جوړه کړله چې ته داسې وکړه، ستا حقیقي دوست خو الله دی، خیر و شر الله درته جوړوي، که خیر درته راولي هم الله دی، که شر درته پیښوي هم الله دی. دغه نور انسانان چې ته په پسې د یوه عزت کوې، د بل احترام کوې، د دې انسانانو څه بې پروا سه، یوازې او یوازې د الله پروا لره. دا یوه بله لومه وه چې شیطان راته جوړه کړل. نو وایي ما و شیطان ته جواب ورکړي چې ای شیطانه ته ما د الله د نیکانو بندګانو څخه بې پروا جوړوې، ته ما دې ته جوړوې چې زه د الله د نیکو بندګانو بې عزتي وکم، د هغه بې پروایي وکم. او حال دا چې الله داسې ماته فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، الله لره عزت دی، د الله رسول لره عزت دی، مؤمنانو لره عزت دی. الله عز وجل چې مؤمنانو لره عزت جوړ کړی دی زه یې بې عزتي وکم. الله وایي مؤمنانو لره عزت دی زه د هغه څه بې پروا جوړ سم. نو وایي د شیطان دغه لومه مې هم ماته کړل، د شیطان دا خبره مې هم ونه منل. په دې آیات کریمه سره مې جواب وکړي چې زه هېڅکله د نیکانو انسانانو څخه بې پروا نه جوړېږم. بل واري بیا شیطان یوه بله لومه راته جوړه کړل او دا یې راته وویله چې ته وګوره ته هم یو انسان یې، ستا په کلي و محله کې بل انسان دی، وګوره هغه 2 منزله کور لري، هغه څونه ډېرې پیسې لري، هغه سړی څومره علم لري، هغه سړی څومره قدر و مقام و چوکۍ لري. ته ولې داسې ناکس شی، نه چوکۍ لري، نه پیسې لري، هېڅ شی نه لري. په زړه کې حسد راواچوئ چې زه حسد اختیار کم او شیطان د دې لارې څخه وتوانېږي چې ما د حسد د لارې څخه ګمراه کړي. ځکه شیطان خو 6 لکه کاله عبادت کړی و، د حسد د لارې دی ګمراه سو چې د آدم علیه السلام سره حسد وکړي چې زه تر ده بهتر یم، په دې خاطر باندې 6 لکه کاله عبادت یې ګرده ولاړي. د حسد ډېر رزیل شی دی او د حسد ډېر بد شی دی چې د چا په زړه کې ولویږي او د حسد دی چې انسان د دنیا او د آخرت بدبخته څوک جوړوي. نو شیطان ما ته په زړه کې حسد راواچوي چې ته وګوره هغه څومره مقام لري، څومره مال لري، څومره عزت لري، څنګه چوکۍ لري، ته ولې داسې د ټولو شیانو ځانګړتیاو څخه بې برخې یې. وایي شیطان چې دا لومه راته جوړه کړل، ما د شیطان جواب په دې آیات کریمه سره وکړي. شیطان ته مې وویل چې ای شیطانه زما حقیقي دوست زما الله زما رب ما ته داسې فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. و ای انسانانو الله وایي و ای انسانانو موږ د انسانانو په مابینځ کې د دوی معیشت او د دوی ژوند ضرورات ویشلي دي.
چاته مو ډېره شتمني ورکړې ده، چاته مو لږ ورکړې ده، چاته مو ډېر عزت ورکړی دی، چاته مو لږ ورکړی دی، چاته مو لږ منزلت او مقام ورکړی دی، چاته مو ډېر ورکړی دی. الله وایي دا ویش زموږ دی او دا ویش حاکمانه دی، په دې کې حتما د الله حکمت شته. نو شیطانه دا ویش خو الله کړی دی، نو زه د الله پر ویش باندې انتقاد وکم؟ الله چې یو تقسیم کړی دی، زه په زړه کې دا وایم چې زه د الله پر دې تقسیم راضي نه یم. ولې هغه سړی ډېر مال لري زه یې نه لرم؟ هغه ولې 14 موټر لري زه یو نه لرم؟ هغه ولې 2 منزله کور لري زه نه لرم؟ هغه ولې علم لري زه نه لرم؟ هغه ولې پر چوکۍ ناست دی غټ مقام او منزلت لري زه نه لرم؟ نو دا خو د الله ویش دی، د الله پر ویش باندې زه انتقاد وکم؟ د الله په ویش راضي نسم؟ د شیطان جواب مې وکړي چې شیطان د دې لارې څخه ته ما نسې دوکه کولی. د دې وروسته بیا شیطان یوه بله لومه دا راته جوړه کړله، چاشه راځه عبادت کوه. نو پر عبادت باندې یې وهڅولم، ګوره ته عبادت کوه، خلک به تا ته څنګه ښه سړی وایي، خلک به دې عزت کوي، خلک به دې احترام کوي، وایي پلانکی سړی څومره عابد دی، څومره ښه لمونځ کوي، څومره ښه روژه نیسي، څومره ښه خیرات کوي، څومره ښه صدقه ورکوي. دا فکر یې په زړو کې راواچوه چې ریا ده، ریا یې په زړه کې راواچو، لمونځ کوه، اودس کوه، روژه نیسه چې خلک تا ته ښه سړی ووایي. شیطان چې دا لومه راته جوړه کړل، ما د شیطان جواب وکړي چې ای شیطانه زما حقیقي رب داسې فرمایي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله ما ته فرمایي وای هر انسان که چیرې د الله د ملاقات غوښتنه کوي، که دا غواړي چې الله دې زما څخه راضي سي، د الله دیدار دې مې نصیب سي، جنت دې مې نصیب سي، هغه دې نیک عمل کوي او الله وایي په دغه نیک عمل او په عبادت کې چې زما سره هیڅوک شریک نه جوړوي. دا عبادت دې د دې لپاره نه کوي چې خلک ما ته ښه سړی ووایي، ګر د دنیا دې ما ته بد ووایي، خو زه عبادت کوم د الله دپاره کوم. ریا دې هیڅ نه وي پکښې، د خلکو د خوښونې لپاره دې کار نه کوي. نو شیطانه ما ته زما رب وایي وایي زما سره په عبادت کې هیڅوک شریک مه جوړوه، د دې لپاره عبادت مه کوه چې خلک تا ته ښه سړی ووایي، بلکې د دې لپاره عبادت وکړه چې الله در څخه راضي سي. نو د شیطان دا لومه مې هم وتړل. بیا شیطان دا خبره راته وکړله چې ته داسې وکړه عبادت کوې د الله دپاره یې کوه، رزق الله دله درکوي، حسد مه کوه، مګر دا یوه خبره سته، ته دا مال را جمع کوه، که چیرې ته ژوندی وې خو ستا په ګټه به وي، که ته ژوندی نه وې ستا اولادونه به ګټه ځینې اخلي، ستا لمسیان به ګټه ځینې اخلي. لکه زموږ په خلکو کې یوه عامه خبره سته، وایي ښه دی اولادو ته به م یو شی پاته سي، سبا به مې اولادونه په شر سره اخته نه وي، په ژوند باندې دا فکر وي چې زه ډېر مال را جمع کړم چې زما اولادونه ژوند پکښې وکړي او زما اولادونه هوسا سي. دا فکر سته. او حال دا چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات کېدی، یو چا ورته وویله چې امیر المؤمنین تا خو اولادو ته هیڅ شی پرې نه ښودی، په دنیا کې دې یوه لویشت مځکه ور پرې نه ښول چې دوی په هغه کې شپه تېره کړي، سرای دې ور پرې نه ښوی، مال دې ور پرې نه ښوی، باغ دې ور پرې نه ښوی، دا ستا اولادونه به څنګه ژوند کوي؟ ده په جواب کې ورته وویل چې پر تا دې الله رحم وکړي، زما اولادونه به یا د الله دوستان وي یا به یې دشمنان وي. که چیرې د الله دوستان و الله هیڅ کله خپل دوستان و بیابۍ او بېحیایي ته نه غورځوي، الله یې خپله چاره کوي. تر ما الله ډېر محبت ورسره لري، تر ما ډېر الله رحم باندې کوي، زما ضرورت نسته که د الله دوستان و او که د الله دشمنان و. ښه دی چې ستړي سي، ښه دی چې بېآبه سي، بېحیا سي، بېعزته سي. د الله دشمنانو زه څه کوم؟ زما اولادونه یي چې د الله دشمنان وي، زما نه دي پکار. خو زموږ خلک دا فکر کوي چې سره کم اولادونو ته مال ور ډېر کړي. وایي شیطان دا لومه راواچول. ما شیطان ته وویل چې ای شیطانه زما حقیقي رب داسې فرمایي: ما عندکم ینفو وما عند الله باق. هر هغه شی چې ستاسو په وړاندې باندې ستا، که مال دی، که چوکۍ ده، که باچهي ده، که مالونه دي، که باغونه دي، هغه ټوله پانې کېږي، او کوم څه چې د الله په نیز دي هغه باقي دي. که ستا سره وي هم مال له منځه ځي، که ستا د اولاد سره وي هم له منځه ځي. کل من علیها فان
ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر هغه څوک چې پر دې نړۍ باندې اوسیږي هغه فاني کېدونکی دي. یوازې به د الله ذات باقي او تلپاتې وي، دائم به وي، ابدي به وي. نو د دې وروسته بیا شیطان یوه بله وسوسه راواچول. هغه یې دا راته وویل چې ته ګوره ته د څنګه قومه څخه وې، ستا قوم تر نورو قومونو بهتر دی، او ته د کومې ژبې ویونکي چې ستا ژبه پر بله ژبه باندې بهتره ده، ته چې د کومې منطقې یې، د کم ښار یې، د کم ملک یې، د کم ولایت یې، ته پر هغه نور بیا یې. دا لومه یې راواچول لکه زموږ په خلکو کې چې هم دا سته. وایي دا پلانکی سړی جت دی، دا پلانکی سړی بدخویه دی، دا پلانکی سړی د پلانکي قوم دی، اصل دی. دا خبرې ټولې غلطې دي. بلکې الله عز وجل ټول انسانان د یو آدم علیه السلام څخه پیدا کړي دي. یو سړی که جت وي او هغه ښه تقوا ولري، د الله څخه در تا ښه وبېرېږي، ته که رئیس جمهور سې بیا هم تر تا بهتر دی د الله په نیز. د الله په نیز چې بهتر سو نو ټول انسانان دې تا ته کمتر ووایي بیا هم پروا نه لري. چې الله بهتر درته ووایي دا لو خبره ده. وایي شیطان چې دا خبره راته وکړله چې وګوره ته د کومې ژبې، پښتو ژبه یې، فارسي ژبه یې او عربي ژبه یې، دا خبرې یې راته وکړلې چې ستا ژبه تر نورو بهتره ده، ستا منطقه تر نورو بهتره ده، ستا نژاد قوم تر نورو بهتر دی. وایي ما ته چې دا خبره وکړل، ما شیطان ته داسې وویل چې زما حقیقي رب داسې فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله فرمایي و ای انسانانو تاسو ما ټوله د یوه نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست، د یوه آدم او هوا رضی الله عنها څخه مې پیدا کړي یاست. یو پلار مو چې آدم علیه السلام، یوه مور مو چې هوا رضی الله عنها. بیا مې وروسته تاسو قبیلې قبیلې، قومونه قومونه ګرځولي یاست د دې لپاره چې تاسو سره وپېژنئ، یو د بله میراث سره یوسئ. د دې لپاره مې قومونه قومونه نه یاست ګرځولي چې یو قوم پر بل قوم بهتر دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې باعزته، په تاسو کې اصل انسان، په تاسو کې باعزت او د درنښت وړ انسان هغه څوک دی چې هغه پرهیزګاره په تاسو کې وي. بیبي فاطمه رضی الله عنها یو ورځ پلار ته وایي ای پلاره زه به پر الله باندې قدر لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي وایه هیڅ قدر نه پر لرې، په دې حیثیت چې زما لور یې. ته به دا فکر کوې چې زه د پیغمبر لور یم، ته الله ته هیڅ قدر نه لرې، اما د خپل عمل په وجه باندې بیخي ډېر قدر لرې. ته به د ټولو مؤمنانو ښځو سرداره یې، دا ستا د خپل عمل نتیجه ده. په دې وجه باندې الله تا ته مقام نه دله درکوي چې ته زما لور یې. ځکه کنعان د نوح علیه السلام زوی و، د پیغمبر زوی و، په کار طوفان کې غرق سو. د لوط علیه السلام میرمن چې کافره وه، هغه عذاب چې الله پر راویسي مځکه چپه باندې واوښتله، په عذاب کې غرق سول. نو ته ای فاطمې په دې وجه باندې الله ته قدر نه لرې چې د پیغمبر لورې، په خپل عمل باندې یې لرې. هر انسان چې هر څوک وي، د هر چا زوی چې وي چې خپل عمل ونه لري، د بل چا په عمل باندې نسي تېرېدلی، د پلار په عمل نسي تېرېدلی. ځکه چې د پیغمبر زوی د خپل پلار په وجه باندې نسي تېرېدلی، نو ما او تا به چیرې ولاړ سو. یوازې او یوازې لاره دغه ده، ګټه هغه ده چې یو چا په خپل مټ باندې وکړل، په قوم، په نسب، د چا په زوی، د چا په نژاد، په ژبه، په دې پورې نه دي. دا د الله قرآن داسې وایي. الله فرمایي نو د شیطان دپه مې وکړل، شیطانه زه پر هېچ چا باندې اصل نه یم. ما که نیک عمل کړی و اصل یم، که مې نیک عمل نه و کړی نه یم اصل. هېڅ ژبه پر بلې ژبې باندې اصلیت نه لري، هېڅ قوم پر بل قوم اصلیت نه لري، هېڅ وطن پر بل وطن باندې اصلیت نه لري. بلال حبشي د افریقایي هیوادونو، تک تورو، غاښونه یې لکه تک سپین برېښدل، تکې ژړې سترګې وې، غلام و، مریی و. الله څومره لوړ مقام له ورکړي. تر اوسه داسې وایي بلال رضی الله عنه د بل وطن تک تور او غلام مریی د لرې ځایو څخه راغلی بې وطنه. ابو جهل چې د ټولو عربو سردار ګڼل کېدی، باعزت و، دی به روان و، منځیانو او غلامانو به سایې باندې کولې، سایوانونه به یې ورسره ځغلول، دومره لوړ عزت یې و. هغه ته څنګه وایي؟ ابو جهل علیه لعنه. ابو جهل پر دې لعنت.
ځکه د هغه تقواداره څوک و، دا تقواداره څوک نه و. نو وایي اخره وروستۍ لاره یې دا وه چې شیطان راته وویله چې ښه دا کار نو نه کوې، راسه یو بل کار نو وکړه. د انسانانو ډېر احترام لره، هر سړی چې سرمایهدار او پیسهداره وي د هغه لحاظ او پروا لره، ځکه کونج خدای یې وخت کومک در سره وکړي، پیسې درکړي. یو سړی چې پر لوړه چوکۍ باندې وي د هغه احترام ډېر لره، کونج یې ورځ تنګ صدر باندې راسي هغه دې خلاص کړي. دا وسوسه شیطان په زړه کې راواچول. د الله دوست وایي وایي شیطان چې کله دا لومه راته کښېښول، ما د ده جواب وکړي چې ای شیطانه دا لاره نه ده چې د خلاصون چې ما ته راشئ. زما حقیقي رب زما خدای داسې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه څوک چې د الله څخه وبېرېدی په خپل زړه کې د الله ویره ځای کړه، د هغه سره الله دوه کومکونه کوي، دوه احسانه ورسره کوي. یو احسان دا ورسره کوي که یو انسان بند رالی، هیڅ د خلاصون لاره یې نه وه، واسطه یې نه درلودل او د یو واکمن چوکیوالا سره نه پیژندل چې د اخلاص کی، الله وایي په دغه ورځ به زه د خلاصون لاره درته پیدا کوم، د داسې لارې به پیدا کوم چې ده به نه امئ نه به یې تمئ. او دوم احسان دا ورسره کوم چې یو چا په خپل زړه کې د الله ویره ځای کړل، د داسې طرفه څخه به رزق ول ورکوم چې د ده به هېڅ خیال و ګمان نه وي چې د دې لارې څخه ما ته رزق راسي. نو شیطان ته مې وویله چې د خلاصون لاره دا نه ده چې ته ما ته وه د یو سرمایهداره سړی احترام کوه، یو وخت به کونج خدای پیسې په قرض درکړي یا به کومک در سره وکړي، یا یو چوکیوالا احترام کوه کونج خدای یو وخت که بندي سوي یا د په حکومت کې کار بند سو در سره کوي به، دا لاره نه ده، بلکې د الله ویره په زړه کې ځایول دغه د خلاصون لاره ده. ځکه الله په خپله فرمایي ومن یتق الله، څوک چې د الله څخه وبېرېدی په خپل زړه کې تقوا او د الله ویره ځای کړل، الله به د داسې لارې څخه رزق ول ورکړي چې د ده په خیال و ګمان نه وي او د بندېدو پر حالت باندې چې د ده هېڅ د خلاصون لاره نه وي او ډېر سخت بند راغلی، په دغه حالت کې به الله د خلاصون لاره او مخرج ور پیدا کړي. نو هغه د الله دوست وایي کله چې د شیطان دغه ټولې لارې ما وتړلې نو شیطان زما څخه ولاړې بیا نه دی راغلی. او هر انسان که چیرې د شیطان لارې په دغه ډول باندې وتړي، شیطان بیا د ده سره کار نه لري. شیطان بیا نسي کولی چې خپله دښمني د ده څخه ترسره کړي، بلکې انسان د شیطان لپاره دښمن جوړ سو، انسان د شیطان لپاره درد سر جوړ سو. د الله په کلام باندې عمل وکړي چې الله ورته وایي وان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو لپاره دشمن دی، تاسو هم په دشمنۍ ونیسئ. نو د په حقیقي ډول شیطان په دشمنۍ ونیوئ. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د شیطان د دغه لوم څخه په دغه طریقه باندې ځان خلاص کړو. که څه هم څو دقیقې زیاتې تېرې سوې، خو یو مهمه موضوع پر مابینځ نه پرې کېدله. وما علینا الا البلاغ المبین. په رسنۍ کې د همدې CD د نشرېدو حق د خپرونکي سره خوندي دی.